زما نوم وجیه ده او د دې دغه دپاره چې زه ډېره وړه وم خو شوق مې ورسره کله کله به مې ګوډیانو ته دې شیانو ته به مې لږ لږ دغه کوو همهغې کې مې پرمختګ وکړو بیا شوق مې ورسره و نو اوس سړیان چې کار ونه لري نو چې یو کې ښځې مجبوره دي چې خپل سړیانو سره کومک وکړي. زه خپله هر څه کولی شم، اوس مې ډېر پرمختګ کړی، کولی شم خو وسایل نشته دی او پیسې نشته چې زه پې شی واخلم ځان ته ویې کړم او شاګردان مې چې دي 20 کسان دي. ضرورت نه خو څوک د کور نه خو نه وځي، ښځې دې ضرورت لري. ما خو ډېر ارمان د پوهنتون مې ویلی، ارمان مې و چې ډاکټري ووایم، ډاکټره شم، دا مې ډېر ارمان. زما ضرورت نه وی، ما څه کوم چې دا کارونه مې کول. دا کار دې ستړي کوي، سخت وي، طبیعي خلک ستړي کوي دي؟ ډېر زیات. زه خپله اوس د ملا تکلیف لرم، ملا مې خوږېږي، څه نومتونه نه دی. زما ډېر ارمان دی دا چې زه خپل پلار خوشحاله وګورم، ډېر زیات. داسې ډېرې ښځې دي چې ډېر ضرورت لري، یتیمان دي، ماشومان، کونډې دي ښځې، ولې لري؟ زما د برکته چې چاته خیر ورسېږي دا به ماته ډېر یو د فخر دی، ډېر زیات. موږ خو ډېر خوشحاله چې دغلته کښېنو، یو څو روپۍ لاسته راوړو، ځو یو خپل د ماشومانو ضرورت رفع کوو، یو شی کوو. خاوند مې مړ شو خو بې مجبوره شم، ماشومان مې په غاړه وو، د هغې د خاطره چې ما ویل چې زه چې شی وکړم د یتیمانو ته چې شی هغه وکړم، خواري وکړم، زحمت وکړم. زما شوق خیاطۍ سره نه و، د مجبورۍ نه مې خیاطي شروع کړه. ضرورتونه خو ډېر دي، ماشینونه هم خراب دي، ماشینونه هم د صحیح ماشینونه نه دي او داسې چې زه یو دکان سره ښار کې دکاندار سره قرارداد وکړم چې زما خرڅ شي که نه، زما هم پکې فایده وشي او دې شاګردانو ته مې ضرورتونه یې پوره شي. دا ماشینونه ټول چې دی خپل کورونه راوړي دي، ما نه دي ورکړي. زه په خپله وسه نه لرم دوی ته به څه شی ورکړم، خو بیچارهګان مجبوره دي راځي خپل ماشینونه راوړي، دلته یې ما نه زده کوي. جوړه نو ماته چې خلک راوړي پنجابي 100 روپۍ، 80 روپۍ داسې راکوي او ګرد شي نو بیا 1.5 دی ته پکې دونه نه پاتې کېږي نو چې دی ته ورکړم 50 100 چې ډېر شي خو ډېر ورکوم، چې زما کار ښه دی ته هم ډېر ورکوم. لاسي کار هم کوو، پولي کار کوو، مرۍ یخک دا ګنډ افغاني جوړو او ساده پنجابي ګنډو، ساده ګرد ګنډو. ډېر ښه کار دی، ما پکې پیدا اخیستی د هغوی ته مې دا پیغام دی چې ودې کې زحمت دې وباسي په خپل لاسو په خیر دی، اول چې دی سخته ده بیا ورباندې خدای اساني راولي.